زه دا وخت په پېښور کې د جماعت اسلامي لخوا په ملک کې د پټرولو د ګرانۍ پر ضد په احتجاج کې ولاړ یم. دا احتجاج د جماعت اسلامي د امیر پاکستان امیر د حافظ رحیم الرحمن په وینا باندې په ټول ملک کې وربلل شوی دی او دا وخت د دوی په وینا باندې په ملک کې شاوخوا 510 ځایونو باندې احتجاج روان دی او د ملک بېلابېلو سړکونه چې هغه بند کړل شوي دي. دا وخت په پېښور کې دغه احتجاج د موټروې ټول پلازې سره سیلمه روان دی چې د پېښور او د شاوخوا سیمو خلک دلته راغلي دي او د ګرانۍ پر ضد احتجاج کوي، نارې وهي او غوښتنه کوي چې په ملک کې د پټرولو بیې چې دي هغه کمې کړلی شي ځکه چې هغه د غریب د وس نه بهر دي. د پټرول چې دا کوم حکومت موږ نه لیبي ځالي دا بته چې ورته موږ وایو واورې چې دا کوم ناجایز ټیکس دی دا موږ نه حکومت علي د دې دپاره موږ راوتي وو چې یاره د حکومت دا ټیکسونه ختم کړي او کوم ریلیف چې عوام ته میلاوېدل پکار دي چې هغه میلاو شي. نن موږ موټروې بنده کړې ده که حافظ نعیم الرحمن صاحب موږ ته کال وکړو چې اسلام آباد ته راځئ نو انشاءالله موږ به اسلام آباد ته ځو، ټول اسلام آباد به بندوو. څنګه هم نن موټروې بنده کړې ده داسې به ټول اسلام آباد او ټول پاکستان بندوو انشاءالله تعالی. پاکستان کې دننه موټرسایکل چلونکي، ډیلیوري کوونکي، چنچي او رکشا چلونکي او ټیکسي ډرایور دا هغه طبقه ده چې تر حکومت روزانه کروڑونه نه بلکې په اربونو روپۍ اخلي او هغه د پټرولیم لیوي په نامه اخیستل کیږي. دا هغه خلکو نه 19 ارب روپۍ وصول کړي شوي دي چې په هغوی باندې ټیکس هم نه لګي.